یو کس په قبرستان باندې تېرېدو نو یو ځل یې درود شریف وویلی. د دغه یو ځل درود شریف ویلو په برکت سره الله جل جلاله د پوره قبرستان نه عذاب اوچت کړو. سبحان الله. واورئ ای زما ورونو او خویندو، نو چې کله تاسو هم په یو قبرستان باندې تېرېږئ نو درود شریف خامخا وایاست. یوه زنانه حضرت حسن بصري ته راغله او عرض یې وکړو چې زما لور وفاته شوې ده، زه په خوب کښې د هغې لیدل غواړم. حضرت حسن بصري ورته وفرمیل چې 4 رکعاته نفل لمونځ وکړه او په هر رکعت کښې یو ځل سورت فاتحه یعنې سورت الحمدلله وایه او یو ځل سورت تکاثر ولوله. پس د ماخستن د لمانځه نه او د خوب راتلو پورې درود شریف وایه. کله چې دا ویده شوه نو خپله لور یې په خوب کښې ولیدله چې په عذاب کښې ده او تورې د عذاب جامې اغوستې دي او لاسونه یې بند دي، یو بل سره تړلې دي او په پښو کې زنځیرونه دي. کله چې دا زنانه د خوبه بیداره شوه نو حسن بصري په خدمت شي حاضره شوه او خپل خوب یې ورته بیان کړو. حضرت حسن بصري ورته وفرمیل چې څه صدقه ورپسې وکړه شاید وبخښل شي. کله چې په دې شپه حضرت حسن بصري رحمت الله علیه ویده شو نو خوب ویني زه په یو ښکلي باغ کښې یم او په هغه کښې یوه ښکلې تخت دی او په هغې باندې یوه ښایسته جنۍ ده، یو څه صدقه پسې وکړه شاید چې وبخښل شي. کله چې په دې شپه حسن بصري رحمت الله علیه ویده شو نو خوب ویني چې زه په یو ښکلي باغ کښې یم او په هغې کښې یوه ښکلی تخت دی او په هغې باندې یوه ښایسته جنۍ ده چې د دې په سر باندې د نور یو تاج دی. هغې ما ته وویل چې ای حسنه ته ما پېژنې زه څوک یم؟ حسن بصري وفرمیل چې نه زه تا نه پېژنم. هغې ورته وویل چې زه د هغې ښځې لور یم کومې ته چې تا صلی الله علیه وسلم د درود ویلو حکم کړی و. حسن بصري ورته وفرمیل چې ستاسو مور خو ما ته ستا ډېر بد حال بیان کړی و. هغې ورته وویل چې او دغسې و. حسن بصري ورته وفرمیل چې دې مرتبې ته څنګه ورسېدې؟ هغې وویل چې موږ په دې مقبره کښې 80,000 خلک وو او دا ټول په عذاب کې مبتلا وو. بیا یو نیک سړی زموږ د قبرونو په خوا کښې تېرېدو او هغه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وویل او د هغې ثواب به موږ ټولو ته راوبخښلو او هغه الله جل جلاله قبول کړو او موږ ټولو نه الله جل جلاله عذاب نه خلاص کړو. ای مسلمانانو، تاسو سوچ وکړئ چې د یو ځل درود شریف ویلو په برکت سره 80,000 کسان د عذابونو نه خلاص شول. دا څومره د خوشحالي مقام دی چې په درود شریف کښې دومره زیات ثوابونه دي انسان ته ملاویږي. باید هر یو مسلمان درود شریف سره شوق پیدا کړي او هر کله د دې وظیفه وکړي.